سلامونه. هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ. درنو لیدونکو، خوشحاله یم چې نن بیا هم د یوې نوې موضوع او ډېرې مهمې موضوع سره ستاسو په خدمت کې یم. دا چې اکثریت افغانان دلته راځي او هغوی په شروع کې د کار سره مشکل لري، یعنې کار پیدا کول ورته ستونزمن وي. نو نن به په دې ویډیو کې وګورو چې په کومو کمپنیانو کې په کومو برخو کې ځان ته په خپله کار پیدا کولی شئ. هغه څوک چې هغوی سره داسې څوک نه وي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي او د کار په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. نو نن درته په دې ویډیو کې درښایو چې څنګه ځان ته په خپله کار پیدا کولی شئ او څنګه زر کار شروع کولی شئ، او یا هم د خپل کار سره ترڅنګ د اضافي عاید لپاره یو بل کار شروع کولی شئ، تر څو هغه ستاسې کوم انکم یا کوم میاشتنی عاید چې دی هغه یو څه لوړ شي او تاسې په اسانۍ سره وکولی شئ چې خپل مصارف پوره کړئ. نو درنو دوستانو، نن درته ښیو چې څنګه د امریکا په مشهورو کمپنیو لکه والمارت، امازون، اوبر، دورداش او لیفټ کې کار پیدا کړو. موږ او تاسې په دې پوهېږو چې دلته کمپنۍ ډېرې زیاتې دي، خو دا 4-5 کمپنۍ مې صرف د مثال په ډول درته راغستې دي. د دې ترڅنګ نور هم ډېر اپلیکیشنونه شته چې تاسې پکې کار کولی شئ، ډېرې کمپنۍ شته دی چې تاسې پکې کار کولی شئ او په اسانۍ سره پکې کار پیدا کولی شئ. نو درنو لیدونکو، که تاسې چېرته نوي مهاجر یاست یا پناه غوښتونکي یې او غواړئ چې ژر کار پیدا کړئ، نو دا ویډیو ستاسې لپاره ده. او دلته به درته دروښیو چې څنګه کولی شئ په امریکا کې له هغو شرکتونو سره کار شروع کړئ چې ډېر زیات خلک په اسانۍ او زر پکې کار پیدا کولی شي. نو دلته به د هغه ټولې کمپنۍ په برخو ویشو، په وار وار به سره خبرې وکړو. ګرانو دوستانو، لومړی راځو والمارت ته. والمارت د امریکا یو له تر ټولو لویو سوداګریزو مارکیټونو څخه دی. هغوی تل خلکو ته د کار موقع برابروي. دا چې څنګه ورته د کار دپاره اپلای کولی شو. تاسې کولی شئ نږدې والمارت ته لاړ شئ او د کار فورمه وغواړئ، یا کولی شئ د انټرنیټ له لارې د هغوی پاڼه کې خپله غوښتنه ثبت کړئ. هغوی معمولا د نغدو حساب کار، د شیانو راوړلو کار او د مشتریانو سره د مرستې کارونه لري. نو شرایط یې دا دي چې باید هغه د کار کوم عمر چې دی هغه تاسې پوره کړی وي، چې هغه په مختلفو ایالتونو کې فرق کوي. بل دا چې د سوشل سکیورټي شمیره ولرئ، خو ځینې وختونه که تاسې چېرته لا سوشل سکیورټي نه وي اخیستی او ورک پرمټ ولرئ هم بسنه کوي. باید په ساده انګلیسي باندې پوه شئ، خو که چېرته تاسې په انګلیسي کې مشکل لرئ، بیا هم ځینې کارونه داسې شته دی چې تاسې کولی شئ هلته خپل کار شروع کړئ. کارونه یې طبعا اسانه وي، زده کړې نه غواړي، د ساعت په سر معاش درکوي او ځینې وختونه بیا روغتیایي بیمه او تحقیقونه هم لري. دویم قدم کې در سره په امازون باندې خبرې کوو. درنو لیدونکو، امازون هم یو لوی شرکت دی چې آنلاین سوداګري کوي. هغوی تل خلکو ته د شیانو راټولولو، بکسه بندي کولو او ډلیورینو لپاره کارکوونکو ته ضرورت وي.
دا چې څنګه پکې کار پیدا کړو نو د دې لپاره تاسې د امازون کار کولو لپاره آنلاین غوښتنه وکړئ. ځینې وختونه هغوی په ښارونو کې د کار لپاره مرکزونه لري چې تاسې کولی شئ چې هملته غوښتنه وکړئ. هغوی د ویرهاوز یا د ګودام کارکوونکي هم په کار ګماري، خو شرایط یې دا دي چې لږ تر لږه باید تاسې 18 کلن اوسئ، یو رسمي کاغذ ولرئ لکه ورک پارمټ او یا هم د مهاجرت سند، فزیکي ځواک ولرئ ځکه ځینې کارونه چې دي نو هغه درانه دي او تاسې باید د هغې د پورته کولو وړتیا ولرئ. د ساعت په سر ښه معاش ورکوي، بې تجربې خلکو ته هم چانس ورکوي، او بله دا ده چې 3 شفټه یعنې د شپې او د ورځې شفټونه لري. کار پکې زر پیدا کېږي او په اسانۍ خپل کار شروع کولی شئ. دریم درنو دوستانو په اوبر باندې خبره کوو. اوبر یو اپلیکیشن دی چې خلک په موټر کې له یو ځای څخه بل ځای ته رسوي. تاسې کولی شئ چې خپل موټر ولرئ او د اوبر چلوونکي اوسئ. د دې لپاره باید تاسې خپل موټر ولرئ او د موټر جواز در سره وي. د انټرنیټ له لارې باید د اوبر ویب پاڼې ته لاړ شئ او یا هم د هغوی اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. له تاسې څخه به د موټر اسناد، بیمه، جواز او نور معلومات غواړي. نو دا ټول چې کله تاسې هغوی ته وسپارئ یا د خپل اپلیکیشن له لارې اپلوډ کړئ نو د هغې نه وروسته به ستاسې بیکګراونډ ولیدل شي، ستاسې بیکګراونډ چک به وشي. شرایط یې دا دي دوستانو چې باید د موټر چلولو جواز یا لیسنس ولرئ، د کار کولو حق ولرئ لکه ورک پارمټ او یا هم ګرین کارت، او تر څنګ یې باید یو خپل موټر ولرئ، سمارټ فون ولرئ چې په هغې کې ته خپل اپلیکیشن انسټال کړي. فایدې دا دي دوستانو چې تاسې خپل وخت کنټرولولی شئ. هر وخت چې وغواړئ کار وکړئ، شپه وي که ورځ، نو تاسې خپل کار شروع کولی شئ. ډېر خلک دا کار د اضافي عاید لپاره کوي. څلورمه برخه د دورداش ته درنو لیدونکو. دورداش هم یو اپلیکیشن دی چې خلک یې د خوړو راوړلو لپاره کاروي. که موټر لرئ کولی شئ دا کار شروع کړئ. دا چې څنګه کولی شو په دغه اپلیکیشن کې کار شروع کړو، د دې لپاره هم تاسې د دورداش کوم اپلیکیشن چې دی هغه ډاونلوډ کوئ، د موټر اسناد ورکوئ او د بیکګراونډ لپاره ستاسې بیکګراونډ چک کېږي. ډېر په اسانۍ سره تاسې پکې کار پیلولی شئ. نو شرایط یې دا دي چې تاسې باید یو وسیله ولرئ تر څو لکه د موټر دا چې هر رقم ته موټر وي، وړوکی وي که غټ وي، تاسې کولی شئ چې پکې کار وکړئ. د خلکو هغه خواړه چې دي هغه د هغوی تر کورو ورورسوئ. تر څنګ یې باید د موټر بیمه او جواز ولرئ، د کار حق ولرئ او موبایل ولرئ. درنو لیدونکو، فایده یې دا ده چې د ساعت په ساعت معاش نه لري، خو د هرې ډلیورۍ پیسې ورکوي. ډېر خلک یې د اضافي عاید لپاره کاروي. لږه انګلیسي پکار ده ځکه ځینې وخت د مشتریانو سره رابطې لرئ.
پنځمه برخه د لیفټ لپاره ځانګړې شوې درنو لیدونکو. لیفټ هم د اوبر غوندې یو ترانسپورټي اپلیکیشن دی چې خلک له یو ځای څخه بل ځای ته رسول دي. تاسې کولی شئ همزمان هم د اوبر چلوونکي اوسئ او هم د لیفټ، یعنې تاسې کولی شئ چې دا ټول اپلیکیشنونه ځان ته په خپل موبایل کې انسټال کړئ، که هغه لیفټ دی، که هغه اوبر دی، که دورداشت دی او داسې نور هم ډېر اپلیکیشنونه شته دی چې تاسې کولی شئ دا انسټال کړئ او د ټولو څخه ګټه واخلئ. نو د دې لپاره هم باید د لیفټ اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، د موټر جواز، بیمه او د موټر نور معلومات ورکړئ. بیکګراوند چک لپاره تاسې نه وخت غواړي. کله چې ستاسې بیکګراوند چک پوره شو نو تاسې خپل کار شروع کولی شئ، چې شرایط یې دا دي چې باید تاسې د موټر لپاره اسناد ولرئ، موبایل ولرئ او د کار جواز ولرئ. او مهمه خبره دا ده چې باید موټر مو لږ څه نوی، پاک او خوندي وي، یعنې که مشکل ونه لري. نو فایدې دا دي چې لومړی د وخت ازادي ده، یعنې تاسې هر وخت کولی شئ چې پکې کار وکړئ. کله چې تاسو سره اضافه وخت پیدا کېږي تاسې اپلیکیشن خلاصوئ او کار شروع کوئ. تاسې په خپل کار باندې کنټرول لرئ، پیسې زر ترلاسه کوئ. نو که تاسې غواړئ چې په دغه پورته شرکتونو کې کار وکړئ نو تاسې باید د کار جواز خامخا ولرئ، یو ایمیل ولرئ، موبایل ولرئ او د اوسېدو ادرس. د دې ترڅنګ یو بانکي حساب یا کارت چې معاش مو هغې ته لاړ شي. نو تاسې په دغه شرایطو برابر یاستئ، تاسې کولی شئ چې په دغه اپلیکیشنونو کې کار شروع کړئ. په امریکا کې د کار شروع کول ځینې وختونه سخت وي، خو دا شرکتونه داسې دي چې زده کړه نه غواړي، تجربه نه غواړي. بله مهمه خبره دا ده چې زر چانس درکوي. نو او تر ټولو غټه خبره بیا دا ده چې تاسې په دغه کار کې آزاد استئ، یعنې هر وخت چې تاسې وغواړئ تاسې کار کوئ، که ونه غواړئ مشکل نشته. که تاسې یو کوچنی عاید غواړئ یا غواړئ د خپل وخت سره سم کار وکړئ نو فکر کوم دا به ستاسې لپاره یو غوره لار وي. نو تاسې کولی شئ له خپل موبایل له لارې دغه اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړئ او په اسانۍ پکې کار پیل کړئ. که چېرته تاسې نه پوهېږئ د خپلو ملګرو نه مرسته غوښتلی شئ، هغوی به په اسانۍ سره څوک چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی کولی شي د اپلیکیشن انسټال کړي او تاسو ته د استعمالولو لارې هم در وښایي. نو درنو لیدونکو نه یوازې دغه 4-5 کمپنیانې بلکې دلته په سلهاوو داسې کمپنیانې شته دی چې په هغې کې کار پیدا کولی شئ او په اسانۍ پکې کار پیدا کولی شئ. او بل د ترانسپورټ کارونه هم دلته ډېر زیات دي. نو که چېرته تاسې غواړئ چې د خپل عاید سره ترڅنګ یو اضافي عاید ولرئ نو دغه اپلیکیشنونه یې ښه لاره ده او کولی شئ چې دې سره یو اضافي عاید ولرئ. نو لیدونکو خپرونه هم همدلته راټولوو. هیله مند یم چې هغه افغانان چې هغوی په دغه برخو کې نه پوهېږي او بیخي نوي راغلي دي هغوی لپاره یو څه ګټوره تمامه شوې وي. تر بیا چې د بلې موضوع سره ستاسې خدمت ته حاضرېږم تر هغې درنه اجازت غواړم. د الله په امان.